په دې لیسن کې به موږ خبره کوو چې امیزان څه شی دی، دا کمپنی د کله نه شروع شوې ده چې په یو کمپنی کې ته کار کوې. خیر لږ ډېر معلومات حاصلول پکاري چې آیا د کمپنی بیکګراوند سره کمپنی کوي څه، ما ته په روان مستقبل کې د څه فایده ده، او په امیزان کې سیلینګ ماډل څه دي، او آیا په امیزان زه د دنیا نه سامان خرڅولی شم که نه شم، د امیزان دی څه شی. اوله راځو امیزان په 1994 کې لانچ شوی او د امیزان مالک د دې نه مخکې 1994 نه مخکې په مکډانل کې به برګرې پخولې. اوس که ته یو پښتون ته ووایې چې یاره داسې یو برګر پخولو والا هلک راپاڅېدو او نن هغه د 188 بلین مالک دی، تا ته پته را پښتون به څه وایي؟ مړی یې پوډر یې خرڅ کړي، مړی یې غل دی. نه، دا کارونه په غلا کې په پوډرو کې نه کېږي، دا کارونه په ویژن سره کېږي. همیشه زه وایم ویژن غټ ساتئ. اوس درته وایم 1994 کې چې کله امیزان لانچ شو نو دومره ورسره پیسه نه وه چې خپل بورډ جوړ کړي، نو په رنګ باندې amazon.com لیکل او شروع یې د کسانه کړه د خپل کور د ګیراج نه یې شروع وکړه. اوس درته بیا وایم هلکانو جنکو په دې کې نصیب نه وګورئ، دا هغه هلک نصیب انسان په خپله لیکي چې یو کار نه کوي په نصیب کې نه، خو چې یو کار دی وکړه د نصیب دی. الله پاک وایي ته یې وکړه نو ځکه الله د بره نه راځي. دا همیشه دا ویژن د ځان سره ساتئ، د ځانه قمقلان مه جوړوئ، د ځانه چې دی هغه طرف ته به مه ځئ کم طرف ته چې زموږ مشران تللي دي او خپل ژوندونه یې تباه کړي. 1994 کې چې امیزان لانچ کو د خپل ګیراج نه به کتابونه خرڅول او په خپله به یې شپ کول، په دې کې شرم نشته. ګورئ په 1997 کې 1,010,000 کسانو باندې چې سامان خرڅ کو نو د امیزان مالک په خپله لاړو او پیکیج ډیلیور کو، هر شی وخلي. ګورئ دا یوه خبره واورئ، د شپې څه نه کېږي، دا مه وایئ ګورئ چې په شارټکټ مالداره کېده په دنیا کې نشته، هر شی یو پروسس کال دوه لګي، خو انسان خپل ځای له راشي. زړه به نه وهئ، که تا ته ولګي چې یاره نه امیزان زما لپاره نه دی پروډکټ دی ته نقصان وشي، زړه به نه وهئ. زما سره داسې سټوډنټان دي چې اوس د میاشتې هغوی 1 لاک درهم کوي په قلاره چې یو پروډکټ نه کېږي نو هغه لرې که. راځو چې امیزان کې سیلینګ ماډل څه دي، په امیزان څومره خلک سامان خرڅوي، د امیزان ټوټل ورث څه دی او دا کمپنی کوي څه. امیزان ټوټل ورث چې دی کلوز ټو $1 trillion دی او امیزان هر روزانه $1 billion سیل کوي او په امیزان څومره خلک سامان خرڅوي 1.63 million پی سیلرز دي زما استاشن، خو 300 million بایر دي. سوچ وکړه 300 په دې کې 170 million چې دي پرایم یوزر دي. په امیزان کې پرایم یوزر څه ته وایي؟ دا هغه کسان دي چې امیزان ته هره میاشت $10 ورکوي خو د دې ډیلیوري فری او نیکسټ ډے ورته پروډکټ کور ته رسي. په امیزان باندې هر روزانه 1.63 million پیکیجز چې دي 170 something هر روزانه پیکیجز ډیلیور کیږي او 180 فلفلمنٹ سنټرز دي. فلفلمنٹ سنټر څه ته وایي؟ په کوم ځای کې چې د امیزان ویرهاوس او هغه خپل سامان هلته سټور کوي او خرڅوي. اوس راځو په امیزان باندې به تاسو څنګه سیلینګ کوئ. اگزامپل والا یو کس په افغانستان کې دی، پاکستان کې دی، دنیا په هر ګوټ کې دی، دی په امیزان څنګه سیل کوي. د امیزان باندې د سیلینګ لپاره ستاسو سره یا به موبایل یا به لیپټاپ کروڑاو ته ضرورت نشته. ستاسو سره $10 هم شروع کولی شي، د 500 هم شروع کولی شي، د وړې نه شروع کولی شي. اوس په امیزان کې به ته د افغانستان ته اوس دا سوچ کې چې یاره زه ناست په افغانستان کې یم، زه په امریکا کې څنګه سامان خرڅوم. اسانه طریقه ده، ته ناست په پاکستان افغانستان کې ته به د هغه ځای نه ساین اپ کې څنګه چې ته ټیک ټاک ته ساین اپ کې، دا پوره طریقه به ته زه وښیم سټپ بای سټپ چې اکاونټ به څنګه جوړوې، سامان به څنګه لې، هر څه. نو ته به څنګه چې تر دې سره ساین اپ وکړو لیسټینګ به وکړې، سامان به ورته راولېږي، بیا به ته وایې چې سامان به له کوم ځای نه الم، دا به راته هم وښیم چې سامان به له کوم ځای نه الې او ته به وایې چې ما ته پته څنګه لګي چې کوم سامان خرڅېږي، دا به راته هم ووایم چې کوم سامان ښه خرڅېږي. په امیزان کې سیلینګ ماډل دوه دي، FBA فلفلمنٹ بای امیزان. فلفلمنٹ بای امیزان څه ته وایي؟ په پښتو کې ته فلفلمنٹ وایي پوره کولو ته، بای امیزان یو کار چې امیزان پوره کوي. په دې سیلینګ ماډل کې سیلر د پوره دنیا نه ته ناسې، اوس لیټ سې تر افغانستان پاکستان کې ناسې یا په بله دنیا کې ناسې، ستا په امریکا کې سټور دی او ته FBA کې ستا کار څه شو؟ ته به صرف لیسټینګ وکړې، بس دا پروډکټ لیست کو، سپلایر دی پیسې ورکړه، په سپلایر دی په کوم ځای کې ناسته؟ په چاینا کې. امیزان به ته ایډرس درکړي، وروره سامان دې دې ځای ته راولېږه،
ته خپل سپلایر لا ایډرس ورکې امیزان ته به سامان هغه شپ کی چې کله امیزان ته سامان ورسی امیزان دی باکس سکین کو سامان بستا اکټیو شي چې سامان دی اکټیو شو کسٹمر واغستو امیزان به خرڅي پیک کوي شپ کوي ته بناس په افغانستان کې په قلاره ته پیسې میلاوي ایسم مکوا دا پروسس ریپیټ کوا دا اف بی ای شو او دا پروسس ته په پوره دنیا کولای شي تاسو په امریکا کې خاص په کینیډا کې کولای شي په یو کې په پوره دنیا چې په دنیا کې ته په کم ګوټ کې امیزان دی په دوبۍ کې ته په یو ساعت کې نه ستا پوری مرزي لري چې څومره مخې ته بوزي انسان تاسو ته څنګه په غر کې سورې کولای شي چې څومره مخې ته بوزي هغه ستا مرزي ده پوره دنیا باندې ته پروډکټ سیل کولای شي او د پوره دنیا نه خاص سیف ماډل د دې ماډل د لپاره کمپنی ته ضرورت نشته صرف پاسپورت لګي او بینک سټیټمنټ لګي یا ستا آی ډی لګي پوره طریقه پر تخیم چې اکاونټ سټپ بای سټپ پس تاسو وکم او د دې کاروبار د لپاره تعلیم تم ضروري شته دا مې ریږي چې یار زموږ تعلیم نشته هم بس کو انګلیش نه راځي انګلیش تم ضرورت نشته نن سبا هر براوزر چې دی هغه پښتو ته اردو ته فارسی ته ترانسلیټ کولای شي نن سبا ارس آسان دی ون کلیک ته ون ټچ ته بس بینک اکاؤنٹ پکار دی جس پیسې را ترازی نو اف بی ای ماډل باندې تاسو پوه شئ چې فلفلمنٹ بای امیزان کې پته سکے ستا به صرف دا کاری چې ته به لیسټینګ کې ستا سامان به امیزان ته راځي او امیزان بهر سکے خو په دې میتھډ کې به ته امیزان ته 30% ورکې بالکل دا مناسب ریټ ته ولی ته مزدور بنه ساتي ته ویر هاوس بدینی ارسه برته امیزان کی سامان د سٹور کی پیک کی شپ کی ریټرن ارسه امیزان کی تو په قلاره نه سي بس ودیا یخیا تا ته اډو کې نه مو بس ارسه امیزان کی تا ته ایمیل راځي چې یار مونږ دي سامان خرڅو مونږ شپ کو سامان خرڅو مونږ بل میتھډ د اف بی ام فلفلمنٹ بای مرچنٹ فلفلمنٹ تاسو ته پته ورګی چې ته پوره کړئ ته بای مرچنٹ چې هغه کې به ته خپل پیکینګ کې شپینګ به کې ارسه خپل کې خدا میتھډ ته په اق ملک کولای شي په کوم ملک کې چې امیزان موجود اوس په پاکستان کې افغانستان کې د امیزان ویر هاوس نشته نو ته پاکستان افغانستان کې نشي کولای دوبۍ کې په نور ملکونو کې چې په کوم ملک کې امیزان کارت اف بی ام کولای شي او که په کوم ملک کې امیزان د هغه ملک ته اف بی ای په پوره دنیا کې کولای شي دا دوا سیلینګ میتھډ شو په امیزان کې اوس په سیلینګ میتھډ کې دوا داسې د پروډکټ سیلینګ میتھډ دی چې هغه باندې ځان په هکې یو ته پرایویټ لیبل د پرایویټ لیبل څه مطلب دی چې یو پروډکټ تر چاینا نه والی هغه خپل نوم ورکړي لکه سه دا آیپیډ ما په چاینا کې واغستو په دې سپلایر ته چې په دې زما لوګو لګو زما ارسو لګو دې ته پرایویټ لیبل وي د دې لپاره به لیسټینګ کې خو د دې سره سره به پی پی سی کمپاین چله او دا به خلکو ته ایڈورټایز کې خلکو ته بخې چې یار دا زما پروډکټ ته زما پروډکټ والی بل په امیزان کې بل سیلینګ میتھډ دی هول سیل وته وي هول سیل څه مطلب لري چې برانډز خرڅ په امیزان باندې برانډز هر څو خرڅول شي ته د یو رجستر ډیسټریبیوټر نه سامان والی هغه وتا ته انوایس درکې امیزان وتا ته اپروول درکې سامان خرڅو په هول سیل کې دا فائدہ را چې ته په پی پی سی کمپاین نه چلے او په هغه کې ډیر زیات سامان وږي نو په دې کورس کې به تاسو ته پوره ماډلز خیم اف بی ای اف بی ام هول سیل په دې پورا چې اکاونټ په څنګه جوړو سامان به څنګه الو امیزان ته به لیګو څنګه لیسټینګ څنګه کیږي شپینګ څنګه کیږي هانټینګ څنګه کیږي دا پورا هر څه موږ زده کوو سټپ بای سټپ نو دا د امیزان تاسو ته ما ورغو کې ریکاپ تر کو په نیکسټ لیسن کې به تاسو ته خیمه چې یارا موږ به امیزان سره اکاونټ څنګه کولاو که تاسو د امیزان سره اکاونټ په امریکا یورپ په دې کې کولاو هاي نو د هغه یو لینک ته بل لینک ته ضرورت لوته نشته که تاسو په دوبۍ کې ټول لینکونه به زه درکم تاسو ته به زه د هر ملک لینک درکم خو لکه تاسو په یو ملک کې خستور چلی او ته چې یار زو سره بل ملک نو ته پورا مارکیټ پلیس په یو پیج باندې راوستې شي هغه اسانه ده دغه د لپاره ایمیل لګی نو اسم نه لګی تاسو سره ستا جیمیل له ساين اپ ته ساين اپ د لپاره تاسو سره څه پکاري چې تاسو سره ستا پاسپورت سکین پی ډی اف کې سکرین شاټ نو او یو میاشتې بانک سټیټمنټ چې پاغه ستا ایډرس وي او چې میک شور چې دا بانک سټیټمنټ ایډرس چې هغه واضح او ورسره په انګلیش کې نو دا به امیزان ته از پروف ته پاره زو تاسو په سیستم ته بوزم په سیستم کې به تاسو ته خیمه چې یارم بر امیزان سره اکاونټ څنګه کولاو د ویریفیکیشن نه به موږ پس سکو نو دا ورکوټه ریکاپو چې هر روزانه $1 بلین سیل کوي 1.63 ملین سیلرز دی په امیزان 300 ملین ته خلک کمپټیشن نشته خپ قلاره او امیزان ګرو کوي
که تا ته څوک وایي نه مړه په امیزان کې کمپټیشن دی، هیڅ کمپټیشن نشته. امیزان نور ګرو کوي، دا میتھډ زده کوي، ښه کاروبار دی. $1 بلین سیل هر روزانه کوي چې زما پښتون رور ته د کال $1 ملین هم کوي، ډېر شی او پاسیبل. تاسو ته هر څه چې دی که نه ویژن ساتئ، همیشه هر څه په مایند سیټ ویژن، ځا همیشه مایند سیټ غټ ساتئ. ځان د پښتنو خبره بناوري چې یاره څومره دي صادري د هغې عمر خپې غځوه، نه د صادره خپې وباسه چې درته پته ولګي خپې دې یخې شي چې یاره ما ته خو غټ صادر پکار دی. نو زموږ د مشرانو په متلو پسې به نه ځئ، دنیا بدله شوي، ډېر سمارټ شوي، ځان سمارټ کوي، ښه همیشه هغه کار کوئ چې په کومه کې تاسو ته سکون ازادي. زما د دې کورس مقصد دا دی چې تاسو زه د غلامۍ نه راوباسم، چې تاسو د دنیا کې د کار نه علاوه نور هم څه شته. تاسو ته زه ووایم چې پیسه په دنیا کې ګټل څومره په اسانه په سمارټ طریقه او حلاله طریقه راته ښیم. دا راته نه یم چې لاړ شه غلا زنا په دې کې نشته، سمارټ کار دی بس. اوس زه تا د یو انسان دی، ګوره اسانه مثال دی، یو انسان دی ته ما ته ووایې چې یاره زه د پاکستان نه افغانستان ته پیاده لاړ شه، څومره ټایم به لګي؟ رایټ، ممکنه ده، خو کېدای شي په لاره به باران وي، د هغې ما ته به تکلیفونه وي، خو بل کس ته ما ته په جاز کې کښېنه به زما نظر ورسي، په ګنټه دوه کې به ورسي. ولې؟ هغه منزل خو یو دی که نه، یو منزل ته به ورسو، خو دا بل ولې په کال کې ورسېد، دا بل ولې؟ خو هغه سمارټ کار جاز یې واغست، په جاز کې لاړ. نو زه درته وایم چې کامیابي چې دا کامیابي همیشه سمارټ کار چې کې زر به خپل منزل ته رسې. پیسه جوړول په نن سبا دنیا کې ډیجیټل زمانه ده، په اسانه $2 ته په هره میاشت ښه په اسانه هېڅ هم مه کوه ته جوړولی شي. دا زه تاسو ته شین باغ نه ښیم، دا زه تاسو ته حقیقت وایم چې هر روزانه $1 بلین سیل کوي او دا پټه خبره نه ده. امیزان 1 ټریلیون لکه دا د ځان هوایي خبرې نه دي چې زه ووایم چې نه، دا حقیقت دی. زه به درته امیزان انالیټکس هم وښیم چې یاره دومره سیل اړو ضرورت هم نشته، په خپله یې وګوره، تا ته په خپله پته ولګي. نو راځئ چې ځو په دې کې موږ یې زده کوو چې موږ به اکاونټ څنګه جوړو. مننه.